بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ګرانو دوستانو، الله جل وعلا شروع او جوړ شيږي د لاس سپین غر زراعتي او مالداري شرکت دا ځل تاسو ته د لانجوین په نامه باندې ستنې مصنوعي القاح د فرانسې څخه افغانستان ته انتقال کړي دي. غوښتل مې چې د هغې یو نمونه لور تاسو ته وړاندې کړم. دغه کومه پسې چې ګورئ ما سره دا د لانجوین لور ده او دا تاسو ګورئ تقریبا دی په څلورم لنګونې دی. دی تر اوسه پورې 11,000 او 522 کیلو شوده کړي دي او د معلوماتو د مخې تقریبا دا 4% غوړ دی. نو دا تقریبا تاسو ګورئ په څلورم لنګون کې دا اوس او یو څه کم 11,000 شیدې کړي دي. دا ډېر زیات شی ده او په عمومي درجه کې تقریبا دا څومره 109 ده. دا غواګانې وروسته نه بیا ته شي کومه پاس نه ده ښکاري نسبتا د نور ته لږه ټیټه ده، خو د دغه د اندازې نه د پراخوالي نه یو او د بدن پراخوالی چې دی دا ډېر زیات قوي دی نسبت د نورو غواګانو کې چې ده په وجود کې څنګه ده هم ډېره زیاته قوي ده. د غولانځې کومه برخه چې ده وروستنۍ ډېره ښه په ښه شکل باندې چې ده دا سره نښتې ده او د خپو نه اوس هم معلومېږي چې په دې څلورم لنګون کې دا د نورو لنګونونو توان هم لري. دا کېدای شي 8 لنګونه یا 9 لنګونه یا 10 لنګونو پورې وکړي. نو کله چې دا د نورو غواګانو منځ کې ولاړه ده دا غولانځه د دې دا مخکې هم چې ده ډېره ښه غولانځه لري. Pourquoi amener là ici, là, ici? دا تاسو ګورئ دا غټه غولانځه ده د مخکې لري وروسته هم لري. د غولانځې د جوړښت د نګاه نه چې دا ډېره زیات زبردسته ده. بل موږ مخکې افغانستان کې چې دی یو د لینسټر په نامه باندې هغوی در وړی و. هغې ستن چې دی که تاسو چېرته استعمال کړي ځکه خو موږ 6 سیمن کې راوړی د هغې یو نتیجه تاسو ته زه وښیم. دا د لینسټر غوی لور ده. تاسو دا وګورئ تقریبا 10,346 کیلو شوده کړي په دویم لنګون کې او د دې دا څوم لنګون دی تقریبا دا څلورم لنګون دی. تاسو د دې غولانځې ته وګورئ دلته د دې دا سټرکچر وګورئ د جوړښت وګورئ ډېر ارامه شکل باندې د خپو ماشاءالله هغه کوم سپرمونه چې موږ افغانستان ته راوړو هغه تاسو وکاروئ. دلته کولی شئ خپلو ډاکټرانو نه وغواړئ، زموږ د نمایندګانو نه وغواړئ. دغه نمونې دي غونډې دلته د امپاسیبل لور هم شته دی. امپاسیبل غوی چې موږ تاسو در وړو افغانستان کې تاسو د کېدای شو دا چې دا د امپاسیبل لور ده او دې تقریبا په دریم لنګون کې 10,601 کیلو شوده کړي دي او اوس یې چې دی څلورم لنګون دی. تاسو دې غولانځه وګورئ د هغه نورو په نسبت باندې د دې په نسبت باندې دا ډېر کم دغه لري، ډېره زیاته لوړه ده او دا ډېره ښه خوبي ده. او بیا دا غولانځه وګورئ دا ډېر منظم شکل باندې وروسته غولانځه هم ښه ده. دا وتړلې ده اوس که دا راخلاصولی شي نه ځکه دا نمایش لپاره دلته ولاړ وي کیني دا یو ډېرې ښه ده. نو تاسو که چېرته زموږ ستنې په منظم ډول باندې استعمال کړئ د لاس سپین غر زراعتي او مالداري شرکت یا جرمني او فرانسوي ستنې استعمال کړئ انشاءالله تعالی ستاسو نسل چې دی په اطمیناني شکل باندې تاسو کولی شئ اصلاح کړئ او مخکې لاړ شئ. داسې نه کېږي چې یوه ستنه ووایي بل اوس بله ستنه ووایي بیا د سره ریکارډ نه یا د سره بیا نتیجه نه نو هغې سره بیا تاسو نشئ کولی چې نتیجه واخلئ. نو دا یې د امپاسیبل لور چې موږ تاسو ته ښودلې وه او د هغې نه دا چې ده دا د لانجوین لور ده. نو دغه غواګانې دغه نسلونه افغانستان کې شته دی، تاسو کولی شئ دا وکاروئ.